السلام علیکم ملګریو، زل بیا تاسو سره امینو پردی مرګریو مفتی صاحب سره نه روجه په حواله سره سوال دي مرګریو هغه په حواله سره نه پښتنه کوو چې مفتی صاحب څه وایي. السلام علیکم مفتی. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ډیر توزه الحمدلله. مفتی صاحب جمعات لا تلا ومکنه ولته په اعتکاف کې ماشاءالله خلک نوستي او یو کاس و بیمار و هغه ډیر سخت تکلیف مو وته داسې چې اکثر لب کې خلک اپنم لګي خو مو سره داسې یو خبره پښتنه مې ته وکړه غرته ویل چې یاره زه ډاکټر لا تلای شم که نشم تلای په دا باندې نو مفتی صاحب نه زه پښتنه وکړم چې څنګه نو امین صاحب ګپ خو اسم نه ښه روژې نه بغیر هم په جومات کې ګپ غیر ضروري خبرې منع دي. نبی علیه السلام منع کړي او دا ته چې کم کس خبره کې چې دی په تکلیف کې و نو دا رعایت شته دی تللی شي اسپتال لا هم تللی شي ډاکټر لا هم تللی شي دی به لاړ شي خاموش چا سره به خبرې نه کړي دلته به خپل علاج وکړي واپس به راشي د په اعتکاف کې څه فرق نه رادرومي به وقت ضرورت دی وتی شي اعتکاف نه د په اعتکاف کې څه فرق نه راځي. ډېر خلک وینم که نه سر به زونه پکې وښیو چې په عام ریزو باندې مونږ قرآن شریف داسې نه ویایو نه راخلو خو چې روجا روشي نو مونږ په بیخي داسې رموت و شپه ورځ وتانوس. قرآن مجید تلاوت خو هر وخت پکار دی او خاص کر په روژه کې خو روژې او د قرآن سره ډېر نږدې نسبت دی. الله په قرآن کې فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا قرآن مونږ په روژه کې نازل کړی د دې وجې نه سره ربط ډېر زیات دی او دا هم ښه خبره چې ډېر خلک تلاوت په روژه کې کوي په کار خدا ده چې دا روژې نه بغیر هم تلاوت کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته وفرمیل ابي ابن کعب رضی الله تعالی عنه هغه ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې ای ابي ابن کعب ما ته د قرآن تلاوت وکړه نو هغه ورته په جواب کې فرمایي چې د الله رسوله د قرآن خو په تا باندې نازل شوی دی نو زه څرنګه تا ته تلاوت وکم مطلب داسې په زړه کې د هغه راغی چې یاره تا باندې نازل شوی تا ته څرنګه تلاوت وکم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته بیا دوباره ویل چې ای ابي ابن کعب رضی الله تعالی عنه د وحی په ذریعه الله جل شانه ما ته وفرمایل چې ته د ابي ابن کعب نه قرآن واوره. نو ابي ابن کعب داسې غریب ونیو په ژړا کې چې د الله رسوله الله پاک د ما نوم درته واغستو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي چې او د تا نوم یې راته واغستو چې دنه قرآن مجید واوره. دا وجه دا وه چې ابي ابن کعب د قرآن تلاوت سره ډېره مینه وه که روژه وه که بوزه وه ده به د قرآن تلاوت کړو نو الله پاک ته دی دومره نږدې او محبوب و خوښ شو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې دنه قرآن واوره. د دې وجې نه که روژه وي او که بوزه وي په قرآن مجید تلاوت پکار دی او ډېر ضروري دی. مفتی صاحب موږ سره بل ملګری دی د بټابود نه ابرار نومی دو بټابود اوسېدونکی دی هغه وایي چې لکه د سرسایه کمو خلکو لا ورکولی شي په چا چا کېږي جومات په ملو کېږي که نه؟ امین صاحب د جومات و ملایانو سره موږ په جګړه ماړه وه حقیقت خبره دا ده چې د جومات کم امام چې تا ته تراویح ورکوي هغې له په اجرت کې دا سرسایه نشي ورکولی دا فطرانه نشي ورکولی او کوشش دا پکاري چې څومره نږدې قریبي رشته دار دي هغه له دا سرسایه او فطرانه ورکال پکار دي. د مونږ خلکو دا سوچ جوړ شوی چې بس کم مولا راته تراویح کې بس هغله به سرسایه مې ورکوو نه د هغه حق خپله تنخوا ده په دغه باندې به سره ځان نه خلاصو چې ته ورله سرسایه ورکړي. نو ابرار به چې کم سوال کړی دی هغې جواب دا دی چې کم امام پسې دی تراویح کی هغې امام له دا سرسایه ورکال نه دی پکار. مفتی صاحب موږ سره بل ملګری دی هغه سوال دی چې عمران نومی دو د بوډۍ دی هغه دا سوال دی چې دا قضا عمري لمونځ په شریعت کې څه اهمیت دی چې دا خلک ورجمع شي په یوه جمعه باندې ټول کوي د روژې اخري جمعه چې
امین صاحب دا ډیر اهم سوال دی، موږ نه خلک پښتنه کی او دغه ترتیب داسې دی چې د روژې په آخري جمعه الوداع چې ورته په دغه کې خلک قضا عمري منځونه کی دوی چې موږ نه چې کوم په تیر کال کې منځونه قضا دي بس همون یو 4 رکعاته وکړو په هغه باندې بیا را واپس کو قضا عمري. دغه حوالې سره موضوعي ضعیف احادیث دي، خو بهتره طریقه دا چې یو کس ته خپل یو ټن ټیبل یو خپل منځونه ورته پته چې ما نه دا منځونه قضا دي تعداد ورته معلوم نو هر منځ سره هغه قضا منځ کې صرف فرض رکعتونه دي کی او که بیا بالفرض چاته تعداد نه معلوم نو هغه د داسې کی چې هر منځ نه پس ته نوافلم کی په ورځ د قیامت به نوافلم بیا د فرض او ځای نسی کی یو کس ته تعداد نه معلوم. خو ښه طریقه دا ده چې هر منځ سره لږه ماښام منځ دی او 3 رکعاته فرض یې وکړل بیا 3 رکعاته فرض نور هم وکړي ودی چې دا چې ما نه کوم قضا منځ دی نو هر منځ سره د فرض منځ بیا ورسره شاملوي، دا یې ښه طریقه ده. او که داسې هم نه نو بیا د منځ نه پس نوافلو اهتمام کی نو دا به بهتره طریقه وي. او دا قضا عمري چې کی دغه کې ډېرې زیاتې برایې را درومي، لږه دا چې یو کس به بس مونځ نه کي بیا به یې چې زه به جمعه په روژه کې په آخري جمعه کې وکړم نو دا دغه نه ځان ساتل پکار دي. بهتره طریقه دا ده لکه کومه چې ما بیان کړه.